په تیرو 20 کلونو کې مې د ډیرو هغو چې برید کې ژوبل شوي درملنه کړې، خو زما په کاري ژوند کې یوه پیښه داسې وه چې ډیره یې خفه کړم. شبانه رحمان په لیډي ریډینګ روغتون کې نرسه ده او تر 100 د زیاتو بریدونو د ټپي شوو کسانو درملنه یې کړې. خو په پېښور کې پر پوځي ښوونځي برید له نورو بیلو. پر دې پیښه اوس 6 کاله تیر شول، خو پر ذهن یې ټپونه لا هم تازه دي. یو ناروغ راغی. تر هغه وروسته د دومره زیاتو ماشومانو راتلل پیل شول چې موږ ته ګرانه شوه حالت کنټرول کړو. لومړی ماشوم د قرآن حافظ و. پر دې میز مو پرېسته. دلته موږ لومړۍ مرستې ورسره وکړې. سر یې ژوبل شوی و. د بدن نورې برخې هم ژوبلې وې. د لومړۍ مرستې پر وخت یې د قرآن تلاوت کاوه. دې ماشوم تر پایه دومره حوصله کوله چې ان تر مړینې یې خپل تلاوت کاوه. مرنے سے کچھ دیر پہلے تک بھی اس نے تلاوت جاری رکھی. په پېښور کې د ترهګرۍ ضد جګړه کې ډېر بریدونه شوي، خو په دې ټولو کې پر پوځي ښوونځي برید تر ټولو لوی و. په هغه برید کې د دې ښوونځي 150 زده کوونکي او کارکوونکي ووژل شول. هغه برید د 2014 کال د ډسمبر پر 14 نیټه وشو. ذهن میں اتنا نہیں تھا په ذهن کې مو نه راتله چې دومره زیات ژوبل شوي به راځي، خو کله چې پیل شوه نو شمېر یې تر 100 ورسېدې. واضح خبره ده چې په دغسې حالت کې دومره ماشومانو ته رسېدنه ګرانه شوه. میندې او پلرونه یې روغتون ته راغلل. ډېره ګڼه ګوڼه شوه. ان کے پیرنٹس بھی پہنچ گئے تھے. رش حد سے زیادہ بن گیا تھا. په روغتون کې د ټراما سنټر د بیلانۍ برخې کارکوونکي که څه هم روزل شوي، خو په دومره لو شمېر چې یې د ښوونځي ماشومانو مرګ ژوبله ولیده، نو دوی هم ورخطا شول. ظاهراً له ذهني پلوه موږ وځورېدلو، ځکه زموږ په فکر کې دا نه وه چې دومره زیاتې قضیې د راشي، ځکه خو ډېر سخت خفه شو. واړه ماشومان ول، ژړل یې، چغې یې وهلې. زه هم یوه ښځه یم، یوه مور یم. په هغه وخت کې مې خپل ماشومان ذهن ته راتلل. هغوی هم ښوونځي ته تللي وو.